دا په لوګر ولایت کې د هیواد د شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلیو سره د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د مرستو راټولولو خیمه ده چې د ځایي مسؤلینو او ګڼو لوګرمیشت له لوري پرانیستل شوه. ورته وخت کې د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د هیواد په شمالي ولایتونو کې سیلاب ځپلو هیوادوالو ته په اوښتو زیانونو خواشیني څرګندوي او ډاډ ورکوي چې د مرستو راټولولو دا لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. نو موږ هم خپل همدردي د بغلان ولسونو سره، د بدخشان له ولسونو سره، د غور له ولسونو سره وښودله. نن ورځ مو په لوګر ولایت مرکزي چوک کې خیمه ودروله چې د اطلاعات کلتور ریاست لخوا چې دوی ته مرسته راټوله کړو تر څو د هغوی هغه درد او مشکل په حل او راپسې. بل پلو د لوګر ولایت اوسیدونکي د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا نوښت ستایي او په سوداګرو او شتمنو هیوادوالو د شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلیو سره د مرستې کولو غږ کوي. دلته راغلیو چې په غور ولایت یا د بدخشان په ولایت، بغلان په ولایت کې کومه پیښه شوې ده د خپلو هیوادوالو سره یو کومک وکړو. دا کومک د هغه چا سره کوو چې په د وروستیو بارانو کې سیلاب ځپلي دي، کورونه ډنګ شوي دي. د ټولو لوګروالو نه، د ټولو هیوادوالو نه مې هیله دا ده چې دغو بېوزلو خلکو سره کومک وکړي. او د خیمې سره موږ ټولو خلکو نه غوښتنه ده چې خپل کومک وکړي او خپل اخلاص ورسره کړي. کوم مال صلاح دوی ته ورکړی ده، هغه کې وایي کې دوی کې زره کې یو لکې هماغه مال نه استفادې سره د الله پاک په لاره کې د خپل مالونه مصرف کړي تر څو خپل ځان، مال، الله، اولاد په دغه باندې وساتي. ځکه حدیث شریف ته تاسو خپل ځکه په خلکو رحم کوي، الله اسمانو والا په موږ تاسو باندې رحم کوي. د ویلو ده چې تیره ورځ د هیواد په شمالي ولایتونو بغلان، بدخشان، تخار، غور او ځینو نورو کې د سختو سیلابونو راوتو له امله ګڼ شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول.